کرکټ بورډ ته باید ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړي. دوستانو اړین معلومات دي، ویډیو را سره وګورئ او قضاوت په خپله وکړئ، بیا لاندې په کمنټ کې خپله نظریه موږ سره شریک کړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې یو له هغو لوبډلو څخه ده چې په آسیایي پیچونو کې به یې ماتول دومره اسانه کار هم نه وي، او د نړۍ هیڅ کومه قوي لوبډله به د افغان کرکټ ځوانو لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ترسره نشي کړی. خو ډېری وخت د کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه په لوبډله کې زاړه لوبغاړي سلیکټ کوي چې دغه چارې د افغان کرکټ مینوال سخت خواشیني او خفه کړي دي. کرکټ بورډ باید د افغانستان راتلونکي ته زیاته پاملرنه وکړي او باید چې ځوان لوبغاړي دې ته آماده کړي چې د نړیوالو لوبغاړو او لوبډلو پر وړاندې یې ولوبوي ترڅو دوی ترې تجربې ترلاسه کړي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله همدا اوس هم پیاوړي ځوان لوبغاړي لري که چېرې کرکټ بورډ ترې کار واخلي. په اوسنی وخت کې د یمین احمدزي، وفادار مومن، سعید شیرزاد، اکرام علي خیل او همدارنګه داسې نور لوبغاړي هم شته دي لکه ظاهر خان، قیس احمد او باطن شاه چې اوس وخت کې په لوبډله کې غوره کول او لوبېدل خورا اړین دي. د افغان لوبډلې توپوهنې برخه خورا کمزورې ده او اوس هم د توپوهنې په برخه کې ځینې ستونزې لري. که څه هم د افغانستان کرکټ لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان بار یادونه کوي چې دوی په تمریناتي کمپونو کې پر توپوهنې زیات کار کوي، خو بل لوري ته د نوي اوبا له وجې د کرکټ لوبو سیریزونه تر نامعلومې نیټو پورې ځنډولي دي او ممکن چې راتلونکي میاشت کې هم کومې رسمي سیالۍ ترسره نشي. نو ډېره مننه چې ویډیو ما سره ولیدله. تر بیا ښې چل.